بسم الله الرحمن الرحیم. د جهانی اکاډمي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که چیرې تاسو زموږ نوي لیدونکي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب او په څنګ کې د زنګ بټن هم ووهئ ترڅو زموږ هره لومړی ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. د رابرټ کیوساک لاس درسونه. اول، ټول مسؤلیت خپله واخلئ. تاسو چې هره پریکړه کوئ هرومرو یوه پایله لري. آن کله داسې هم کیږي چې کیدای شي خپله ټوله شتمني پکې وبایلئ. نو له همدې کبله باید ټول مسؤلیت پر غاړه واخلئ څو له خپل مالي خپلواکۍ څخه ساتنه وکړئ. دغه خبره هیڅکله هم مه هېروئ. کومه پریکړه چې تاسو نن کوئ د راتلونکي سره مو تړلې ده، نو ښه ده چې خپله ټوله مالي پریکړه وارزوئ. دوهم، لګښت مو وڅارئ. موږ او تاسو په داسې نړۍ کې ژوند کوو چې ورځ تر بلې پکې لګښتونه کچه لوړیږي او اړ یو چې زیات لګښت وکړو او پیسې مصرف کړو. د ډېرو لګښتونو یا زیاتو پیسو د مصرفولو عادت به تاسو هغه خنډ وي چې مالي خپلواکۍ ته د رسېدو په لاره کې ورسره مخامخ یې. خپل ټول لګښتونه وڅارئ او مخکې له دې چې نوي شی وپلورئ له سره پرې غور او فکر وکړئ. کیدای شي په لومړي سر کې درته سخته وي، په تېره بیا په هغه وخت کې چې پر ډېر مصرف باندې عادت شوي وئ. خو کله مو چې زده کړل چې څه ډول خپل مصرف کنټرول کړئ بیا نو مالي خپلواکۍ ته رسېدل درته ډېر اسانه دي. دریم، د بودیجې درلودل اړین دي. مالي خپلواکۍ ته د رسېدو لپاره یوه بودیجه درلودل او د مصارفو راکمول خورا اړین او ضروري دي. که غواړئ چې له خپلې شتمنۍ څخه ساتنه وکړئ نو بودیجه بندي کولی شي په دې برخه کې له تاسو سره مرسته وکړي. څلورم، لومړی ځان ته پیسې ورکړئ. مالي خپلواکۍ ته د رسېدو یو تر ټولو کلیدي تمرین دا دی چې لومړی د ځان لپاره کار وکړئ. مخکې له دې چې پیسې په بانک کې وساتئ لومړی د ځان لپاره پرې کاروبار پیل کړئ. په دې کار سره به مو دوې لاسته راوړنې ولرئ. لومړی دا چې شتمن بشئ او دوهم دا چې بیرته به فکر ته نه ورګرځئ. کوم پیسې مو چې نن سپما کړي دي سبا پرې پانګونه کولی شئ. پنځم، له فور یعنې قرض څخه ځان وژغورئ. په قرض کې ډوبېدل هغه لاره ده چې انسان په مالي برخه کې د ګواښونو په لور بیایي. قرض د دې لامل کیږي چې لومړی مو له بیرون څخه مصرف کړئ او له پښو مو غورځوي. په قرض کې ډوبېدل مو له هیلو او پرمختګونو وروسته پاتې کوي. قرض مو له یوه ښه او خوشحاله راتلونکي څخه محروموي. له قرض پرته هم بیا خپلې موخې تعقیب کړئ او د رسېدو لپاره ورته له نورو لارو چارو کار واخلئ. شپږم، د شدید اړتیا لپاره پیسې در سره وساتئ. دا به هغه پیسې وي چې له 3 میاشتو وزګارتیا سره تاسو په ښه آرامۍ سره ژوند پر مخ یوسئ او د هیڅ شي په اړه اندېښمن نه شئ. آن داسې چې که په دې وخت کې له ځینو داسې پیښو سره مخامخ کیږئ لکه په کور کې د یوه ضروري شي جوړول، د روغتون مصارف او یا هم نور ناڅاپي پیښې، په بیړه مو د دې ځواب ویلی شي. د شدید اړتیا لپاره پیسې ساتل تاسو په راتلونکي کې خلکو ته له لاس نیولو ژغوري او قرض غوښتلو ته مو نه اړباسي. دغه اطمینان د دې لامل کیږي چې پر نورو ورځنیو چارو او خپل کاروبار باندې ښه تمرکز وکړئ. د دې کار لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې له خپلو میاشتنیو عوایدو څخه یوه برخه داسې ځانګړې کړئ او خپل ځانګړي بانکي اکاونټ ته یې واستوئ چې له ځان سره مو ویلي د قیامت تر ورځې همدا پیسې نه مصرفوم. اووم، تل د زده کړې په هڅه کې اوسئ. په مالي برخه کې زده کړه کول باید ستاسو لومړیتوب وي. په ورځني ډول ډېرې زیاتې سرچینې شته چې تاسو په مالي برخه کې ترې یو څه زده کړئ. د دې پر ځای چې د یوې موضوع په اړه په یوه ورځ ټول مطالب ولولئ نو هڅه وکړئ چې یوازې یو مطلب په پوره غور او دقت سره ولولئ. څومره چې دغه شی په پرلهپسې ډول تعقیب کړئ هماغسې به په پرلهپسې ګټه هم ترلاسه کړئ. اتم، مشخصه او شفافه موخه ولرئ. که تاسو مشخصه او شفافه موخه ونه لرئ نو پر دې پوه شئ چې مالي خپلواکۍ ته مو تر اوسه پورې هیڅ لاره نه ده ټاکلې او دا به تاسو لپاره ډېره سخته وي. که غواړئ د ځان لپاره نوی کاروبار پیل کړئ ښه ډېر فکر پرې وکړئ او په دې برخه کې کار وکړئ. که غواړئ یو ښه پانګوال اوسئ نو دا زده کړئ چې څه ډول د ښو او بدو فرصتونو ترمنځ توپیر وکړئ او ژر لاس په کار شئ. کله چې تاسو مشخصه موخه ولرئ هغه بیا د خپل موجود اصل
پوتنشل هم پیژندلی شئ. یوازې د موخې ټاکل او ورته کار کول مو آرام او هوسا ژوند ته رسولی شي. نهم، شبکه‌ای مارکیټینګ. تاسو کولی شئ پر ډیرو کمو پیسو باندې د شبکه‌ای مارکیټینګ یو شرکت جوړ کړئ. د پیل لپاره دا ډیر ښه کار دی. سخت به وي چې په لږو پیسو او لږ وخت کې تاسو یو لوی کاروبار پیل کړئ. که داسې یو کوچنی شرکت جوړ کړئ، کولی شئ ډېرې ښې تجربې ترلاسه کړئ او یو وخت له یو واړه کاروبار شروع بیا په لویه سوداګرۍ بدل شي. البته شبکه‌ای مارکیټینګ د مالی خپلواکۍ لپاره هم تر ټولو ښه او غوره لاره ده. تاسو کولی شئ له دې لارې ډېرې ښې پیسې ترلاسه کړئ. لسم، ژوند مو اسانه کړئ. ژوند ورځ تر بلې سختېږي. په پیسو پسې منډې وهل او د مالی موخې تعقیبول مو په ژوند کې د ځینو نورو شیانو په اړه فکر کولو ته نه پرېږدي. دغه څه د دې لامل کېږي چې انګېزه مو کمه شي او په تورو تیارو کې راګیر شئ. نو ښه ده چې ژوند مو ساده او اسانه کړي او په هر څه کې توازن په پام کې ونیسئ. مالی خپلواکۍ ته رسیدل ډېر اسانه دي. خپل منظم عاید په مهمو برخو وویشئ او په دې ډول سره کولی شئ په اسانۍ سره خپلې موخې ته ورسیږئ.